په سپینو غرونو کې هلته چې بادونه رازونه وایي یو کلی و، یو غریب خو پاک زړونو کلی، او په همدې کلی کې یو ځوان اوسېده. نوم یې یوسف و، خو د یوسف ژوند عادي نه و. یوسف یتیم و. پلار یې کلونه مخکې وروڼو ته تللی و. خلک ویل چې هغه د یوې پټې خزانې په لټه کې و، خو هغه بیرته هیڅکله راستون نشو. آیا رښتیا هم خزانه شته که دا یوازې کیسه ده؟ مور یې به تل ورته ویل: زویا، ستا پلار ویل چې خزانه شته، خو هغه هر چاته نه ښکاري. یوسف ورته ویل: نو چاته ښکاري مورې؟ مور ورته ویل: هغه چاته چې زړه یې پاک وي. یو ماښام د کلي یو سپین زیري سړی رحمان بابا یوسف ته راغی. رحمان بابا: زویا، ستا پلار ماته یو راز راکړی و. یوسف: کوم راز؟ د خزانې لار سخته ده. 3 ازموینې لري: د ویرې ازموینه، د وفاداري ازموینه، د تمې ازموینه. که ته چمتو یې نو سبا غرونو ته لاړ شه. یوسف تنګ شو. زه چمتو یم. یوسف یوې تیاره درې ته ورسېد. عجیبه غږونه اورېدل کېدل. ناڅاپه یې د پلار غږ اورېدل: بیرته وګرځه. یوسف ودرېد، خو بیا یې وویل: زه نه ویرېږم، زه به مخکې ځم. ناڅاپه غږونه بند شول. دره روښانه شوه. هغه لومړۍ ازموینه تېره کړه. یوسف یو زوړ پلا ته ورسېد. پلا نری او کمزوری و. په منځ کې یې یو زخمي سپی ولید. که زه دا پرېږدم، زه به ژر لاړ شم، خو که یې مرسته وکړم، کیدای شي پلا ونړېږي. هغه بیرته وګرځېد. سپی یې پورته کړ. ورو ورو یې بلې غاړې ته یوړ. کله چې هغه ورسېد، سپی بدل شو او یو روښانه سړی ترې جوړ شو. ته وفادار یې. ته ازموینه تېره کړه. یوسف یو غار ته داخل شو. هر ځای طلا، جواهر او شتمني وه. یو غږ راغی: یوسف، دا ټول ستا دي. یوازې ووایه چې ته نور هیڅوک نه پېژنې. یوسف سترګې پټې کړې. زه یوازې د خپل پلار حقیقت غواړم. زه طلا نه غواړم. ناڅاپه ټول طلا ورک شول. رڼا ښکاره شوه او د هغه مخې ته یې پلار ودرېد. پلاره! زویا، ته ازموینه تېره کړې. خزانه چیرته ده؟ اصلي خزانه طلا نه ده. اصلي خزانه پاک زړه دی. هر څو کاله وروسته وروڼه یو پاک زړه انسان ټاکي. ته اوس د دې ځای ساتونکی یې. زه؟ خو زه عادي انسان یم. نه زویه، ته زړور یې. ته وفادار یې. غار روښانه شوه. رڼا د یوسف شاوخوا تاو شوه. یوسف بیرته کلي ته راغی. مور یې چې هغه ولیدل، ژړا یې وکړه. زویا، ته ښه یې؟ مورې، هر څه بدل شول. له هغه ورځې وروسته کلي ته برکت راغی. حاصلات زیات شول. خلک مهربان شول. کلی خوشحال شو. یو کوچنی هلک یوسف ته راغی. کاکا، آیا په وروڼو کې خزانه شته؟ یوسف مسکی شو. هغه د هلک په سینه لاس کېښو. هو، دلته دی. ګرانو دوستانو، اصلي خزانه طلا نه ده. اصلي خزانه ښه زړه، وفاداري او زړورتیا ده. که تاسو هم پاک زړه لرئ، نو خزانه ستاسو دننه دی. که کیسه مو خوښه شوه، لایک وکړئ او کمنټ کې ولیکئ. اصلي خزانه پاک زړه دی. چینل سبسکرایب کړئ نور ښکلې کیسې لپاره.